تورخم کې جنگ نښته د خصي پاکستان زاري کوي چې موږ ته خبرو ته کېنی ټلیفونونه کوي پاکستان زاري شروع کړي دي تورخم کې اوس خد جوابي کاروایی شروع شو چې عمري کېم نورسته په تورخم باندې اوس خد درزو غپل تر روان دي په تورخم کې دا عمري کېم منځو د عملو دوه کنو دی خو نو مجاهدونو خصي شروع ورته کړی دا اوس پاکستان ټلیفونونه کوي چې موږ سره خبرو ته کېنی په هلال دا تازه خبر ده اوس اته منټه کې راورسید نه دا خبر خو کابل نه ګوري یو منټ تاسو هغه میک بندوي چې تاسو مشمات سره لایو دا کی هغه خو کابل ته ټلیفون نه کړی مشرانو ته چې موږ سره کې نه قطر ته وس ټلیفون نه کړی قطر نه علاوه ترکی ته کړی هر طرف ته ټلیفون نه کوي چې موږ جنگ نه غواړو خبردار چې موږ جنگ نه غواړو موږ هم جنگ نه غواړو خو لکه موږ خپل خاور غواړو کنه مقبوضه افغانستان دا موږ غواړو دا ته نه پریلو پوه شئ مهرباني دا امین روړه د بداخه کوم ته مولوی صاحب راخه کوم ته خبرونه کې پاچا صاحب خبره د څه موږ جنگ نه غواړو ولې دې موږ ماشومان شهادت ورسول ولې دې موږ 15 نفر جسدونه ورکدي ولې دې ما په خاور باندې تجاوز کوي ولې دې ما په خاور باندې ته همیشه برید کوي ولې دې ما خاور ته کمزورې فکر کوي مهرباني وفاسه بل د بسپن بولدک په اړوند وکړه تازه مو د کندهار د 215 مال بدر جوړدو د ویان صاحب شکیب صاحب سره مو رابطه وسوه چې هغه خپل عکاسي وکړه د بولدک هغه د پر ذکر چې کوم ازغنتار تر څو دي دغه په نږدو کې دی حالت موجود دی د کندهار ټول ځوانان ګوت پر ماشه ناستي خو پهلن دلته شي نسته د بولدک پر ساحه باندې یا د کندهار پر اطراف باندې نږدو کې خبره نسته پهلن خو د پاکستاني استخباراتو لا درسوس خداسي معلومیږي چې دوی کندهار په نشور کړي دقیق اوس راپورونه داسې شوي چې دوی دغه استخباراتي د دوی چې کوم رسنۍ دي هغه داسې دغه پورته کړي و چې پر کندهار د پاره دغه چې تیارې یا جوړ الوتکې ولاړې پر کندهار به کېدای شي امکان ولري چې برید وکړي کچېرې داسې وسی هغه ذبیح الله مجاهد هم اوس په خپلو خبرو کې وویل که پاکستان دغه یو بېباک عمل وکړي یا بمبار وکړي یا مثلا د تیارو څخه د هوایي دغه څخه فضا څخه کار واخلي نو موږ حتما اسلام آباد په نشو کوم دغسې مهم ځایونه چې طالبانو ته په خپل پام کې نیولي دي هغه به ټول په نشه کېږي خو فعلا د کندهار په اطراف کې څه خبره نشته شکیل صاحب تازه اوس یوه دقیقه دوی دقیقې در مخه یو عکاسي راولېږله موږ وکتله چې په سپین بولدک پر اطراف باندې فعلا څه خبره نشته انشاءالله که خبره وه حتما زه در سره شریکوم چې موږ په کندهار کې یو په دغه ساحه کې نږدې یو او مولوی صاحب دې ټلیفون باچا صاحب تازه خبر یوټیوب نه درولګه د تسلیم شوي عسكر سوالونو ته ګردا ورته انک هغه نور پرې دی ورته هغه نور د کتون دي دغه دی 2028 नाम समीन रैंक्स नेक बंदों को कितने फासले पे मारा था? बंदे 3 मीटर से 4। अच्छा और पहले किसको मारा था? हजरत दूसरा नेमत तीसरा सजादा और फिर आपने किया फिर मैं ऊपर دا خو خلکو وکتل شینواری صاحب دا ما د لای په سر کې شرکت زه یو خبره کوم چې مونږ خو ته ویل چې په قلاره کې نه پاکستان مونږ سره ګوره مچېړه بیا به د انجام داسې وي چې د بنګلادیش یادونه به تازه کېږي او تازه هم کړه که نه نور هم تازه کوي انشاءالله مونږ خو ته ویل دا ژوندي ولې نیسي نه دا ژوندي ولې نیسي وروره ولې ژوندي نیسي د افغانستان خو نړۍ ته هم ښیو که نه دوی غیرت به نړۍ ته نه ښیو چې دا څومره بې غیرته نه ژوندي په دې ښه دي بلوچ خوند چې ورته ښیو د هغه منافق پنجاب دا خبره هم صحیح ده مړی نه وي چاته باچا صاحب دا یو نیم پکې ژوندی هم ښه دی ټول د نه مردارئ یا خپلو پوځیان نه منکر شو چې ټي پي سره دغه سره نه بلوچ مجاهد خپلو پوځیان دغه زموږ نه دي باچا صاحب چې هغه د هندوستان دي او د هندوستان دی دا په دغه ورکو په اردو کې یو پیغام که نه ورکا ताज़ा जुजियात और ताज़ा जो मालूमात आ रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 70 से ऊपर पाकिस्तानी फौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं और ड्यूरन लाइन पे जगह जगह पर तकरीबन 30 से ज्यादा जो चेक पॉइंट है वो अफगानी फोर्सेस के कब्जे में है। तोरखम में अफगान महाजिरीन के कैंप पर जो मिसाइल दागा गया था अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आज तक किसी शहादत की इतला नहीं मिली है, कुछ लोग जख्मी हैं उसमें, जिसके बदले में अफगान दलेर फोर्सेस ने तोरखम पर उन पर दोबारा हमला शुरू कर दिया और पाकिस्तानी फौज पसपा हो गई है, वहां से अपनी आर्टिलरी बंदूकें सारा कुछ छोड़ के वहां से भाग गई है। इसके अलावा अफगान फोर्सेस ने अब तक तकरीबन 40 पाकिस्तानी फौजियों की लाशें जो है अफगानिस्तान मुंतकिल कर दी हैं और सिर्फ इस नीयत से मुंतकिल कर दी हैं ताकि कल को आपका एक्सप्रेस न्यूज और जियो न्यूज ये ना बोले कि हम काबुल तक गए थे, हमने तो